درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې تازه ډیر مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. قیصري د بلخ امنیتي چارواکي وایي د مزار شریف په ښار کې د قومندان نظام الدین قیصري پر کور ډیر ساعت عملیات پای ته رسیدلی دي، خو نوموړی پکې نه دی نیول شوی دی. کمیسیون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وینا په سرپل، پنجشیر او جوزجان ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر بشپړ شوی دی. په وینا یې په تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د رایو بیا ګڼل به ډیر ژر پای ته ورسوي. بګرام په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو به تر ټولو ستر پوځي مرکز او هوایي اډې چې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې پروت ده توغندیز بریدونه ترسره شوي دي. لغمان د راپورونو له مخې تېره شپه د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې بهرني او داخلي عسکرو د ملکي وګړو په کورونو چاپه وهلې اچولې ده او 3 تنه ملکي وګړي وژلي دي. د عیني شاهدانو په خبره ګډو ځواکونو تېره شپه د یادې ولسوالۍ په فرمانخیلو سیمه کې د ملکي وګړو په کورونو چاپې اچولې دي او 3 تنه ملکي وګړي وژلي دي. ټاکنې د افغانستان د ټاکنو پخوانی رئیس د امریکا د یوې محکمې د عامه شتمنۍ په غلا مجرم پیژندلی دی. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون پخوانی رئیس او د مشرانو جرګې اوسنی غړی احمد یوسف نورستاني د امریکا متحده ایالاتو د فدرال محکمې لخوا په فریبکارۍ مجرم پیژندل شوی دی. فراه په فراه ولایت کې د نورو ننګونو ترڅنګ لیونو سپو یو بل ستر ګواښ رامنځته کړی دی. په فراه برسیره د افغانستان په ډیرو برخو کې دغه ننګونه شته چې د کال په ځینو موسمونو کې را پیدا کیږي. ډیر کله د مني موسم په پای کې او د ژمي په پیلېدو سره سپي لیونی کیږي چې خلک داړي او ګڼې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. ترکیه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د وروستي ګواښ په غبرګون کې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي دي دوی هڅه کوي له ترکیې سره خپلې اړیکې بیا ورغوي. غور له غور ولایت څخه ورکړل شوي راپورونو کې ویل شوي دي چې د دې ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې طالبانو سره جګړه کې لسګونه دولتي عسکر وژل شوي دي او دولتي ځواکونو بیا هم په همدې سیمه کې په ولسي وګړو درنه بمباري کړې او مرجوب یې اړولې ده. ولسي جرګه میر الرحمن رحماني د نمایندګانو مجلس مشر مجلس نننۍ ناسته کې نظام الدین قیصري او اختر لچک په وړاندې د حکومت تګلارې څخه نیوکې سره ویلي دي چې حکومت د دوی دواړه کسانو په وړاندې دوه ګونی چلن لري. هرات طالبانو ویان قاری محمد یوسف احمدي رسنیو ته په لیږل شوي خبرپاڼه کې ویلي دي امریکایي عسکرو وړمه شپه د پښتون زرغون ولسوالۍ په مارو بازار سیمه کې د دوی د جنګیالیو پر مرکز چاپه ووهله چې پر مهال یې 2 امریکایي عسکر وژل شول او چاپه یې له ناکامۍ سره مخ شوه. لغمان قهریدلو خلکو د ګډو عسکرو له لوري په لغمان ولایت کې د ملکیانو د وژنې په غبرګون کې مظاهره پیل کړې ده او د لغمان 2 سرکې سر یې د کابل جلال آباد لویه لاره د اعتراض په ډول تړلې ده. دفاع وزارت ملي دفاع وزارت وایي چې دولتي ځواکونو په یو خاص عملیات کې د ارزګان په ولایت کې 12 تنه د طالبانو بندیخانې څخه آزاد کړي دي. لوګر په لوګر ولایت کې د دولتي ځمکې پر سر د 2 قومونو ترمنځ شخړه شوې چې په ترڅ کې 15 کسان ټپیان شوي دي. ایران په یو تازه راپور کې د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي دي چې د ایران په اوسني لایونو کې 304 تنه وژل شوي دي. یا د ادارې په ایران کې د ډیرو نورو خلکو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. بنگلاديش پایتخت نږدې نن سهار د پکې جوړولو په یو فابریکه کې اورلګیدنې 10 کسان وژلي دي. دغه هیواد د پولیسو ویان رسنیو ته ویلي دي دا اورلګیدنه په یو 3 پوړیز ودانۍ کې رامنځته شوې ده او د دوی ملګري توانیدلي دي چې د پیښې له ځایه د 10 کسانو جسدونه راوباسي. هند تیرې شاوخوا یوه اونۍ راهیسې د هندوستان په بېلابېلو ایالتونو کې د حکومت پر ضد لاریونونه روان دي چې تر دې دمه پکې د 6 کسانو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټاپه کېدو خبر ورکول شوی دی. کونړ پاکستاني ځواکونو له تیرو 2 کلونو راهیسې پر 6 ولسوالیو بریدونه کړي دي چې له امله خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د حکومت دغه بریدونه مخه ونیسي.
ولسی جرګه کې یو شمېر وکیلان وایي د غزني د خلکو استازی عارف رحماني یو قوم ته نه بلکې ټول افغانستان ته سپکاوی کړی دی او باید د خپلو څرګندونو له امله له خلکو بخښنه وغواړي. په ولسي جرګه کې د بادغیس، سرپل او یو شمېر نورو ولایتونو استازو ویلي دي عارف رحماني د افغانستان د تاریخ یو سترې برخې ته په سپکه سترګه کتلي دي او دا ډول څرګندونې په هیواد کې تعصبونو ته لمن وهلو په معنا ده. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره ورځ تازه مهم او لنډو پیښو څخه ځان په ډیرو لنډو کې ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.